د چا خبرو خفه کړی، د چا د غیبتونو د لاسه د زړه په تنګ دی، خلک د پښې وهي او د دې هر څه نه د نور زړه په چاودېدو شوی دی. مه خفه کېږه. رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. رب العالمین وایي چې موږ خبر یو له دې نه چې د داسې خلکو د خبرو د لاسه به ستاسو سینې په تنګ شي. څه وکئ؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. الله یاد کئ، د الله ستاینه وکئ، الله ته پناه وروړئ او الله ته سر ښکته کئ، الله ته سجده وکئ. ټول غمونه به مو خلاص شي. تاسو ته وایم ای هغه خلکو چې ستاسو د خبرو، ستاسو د غیبتونو، ستاسو د شکایتونو د لاسه څوک ځورېږي، والله العظیم که ستاسو د لاسه یې رب ته خپل تندی په سجده کېښود او اوښکې توی کړې